تر تیشو لاندې خوږ ماشوم د غزې وینې چوپ ده عبدالله وایه چې بې ننګه نه یوسه دا امت د مسلمان غزې حالته چوپه خوله دا امت یالله که لارې راته خلاصې شوې انشاءالله موږ به په غزه کې سا ورکوو. آیا د الله په حضور کې به هغه خلک الله ته شکایت نه کوي؟ په څنګ کې مصر د رودنیل بهیږي خو هغه خلک د اوبو په ارمان باندې د دنیا چې رحلت کوي. په فلسطین کې ماشومان په سرو لمبو سوځېږي، ځوانانو ویښ شي له غفلته شجاعت پکار دی. آیا حقوق بشر دې ته وایي چې یو ماشوم د پښو لاندې شي، په توپک ویستل شي، په سرو وینو کې ولمبېږي؟ درنو لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر کې تاسو ته ښکاري د اسلامي اماراتو په ګډون باندې د مجاهدینو په شمول ډېری هېوادوال د کابل ښار د مختلفو سیمو څخه راځي دغه په دغه لوی او پراخ نارون کې برخه اخلي او ګډونوال کوي خپل احساسات خپل هغه همدردي او خپل افغانګریت د فلسطین د مسلمانانو سره شریکوي. تاسې وینئ ماشاءالله کوچنیان ځوانان سپین ږیري ډېری هېوادوال دلته راغلي. یا الله یا د مسافره لنډې که، یا الله یا د مسافره لنډې که، موږ مخه دې اسرائیلو ته که، او یا الله د بدر او د احد ملکې راولېږه، یا الله د بدر او احد ملکې راولېږه، یا الله غزه وسوځېده، یا الله ماشومان یې وسوځېدل، یا الله څوک یې اوري نه، موږ پوهېږو په مردباد نه کېږي، خو یا الله دا مردباد چې نارې وهم وینې مې د ځان غوښې مې د اقصا نه قربان دي. ای خلکه ای افغانانو په رب قسم چې د غزې دفاع ونه کړو، د فلسطین دفاع ونه کړو، سبا د حرم نه شو، بیا د خپل ځان نه شو. نو په همدې سره د رب العالمین سره وعده کوو یا الله که لارې راته خلاصې شوې انشاءالله موږ به په غزه کې سا ورکوو، موږ به د اسرائیلو د ککرو سره داسې لوبې کوو لکه چې خوږو مجاهدینو طالبانو مو د امریکایانو له کپړیو سره وکړي. یا الله د خپل د ځان په غوښو به هغه مقابله ورسره کوو لکه موږ فدایانو چې دلته وکړه. د دنیا ټول مسلمانانو ته یو غږ کوو له دغه منبره څخه د دنیا ټول اسلامي ممالکو ته غږ کوو چې د اسلامي ممالکو حکمرانانو له الله وبېرېږئ، له خپل مظلوم مسلمانانو سره ودرېږئ، د دې یهودو نصاراو سره د اسرائیلو سره قطع تعلق وکړئ، د هغوی سفارتونه بند کړئ، په هغو باندې دغه یهودو نصاراو باندې په هر خوا فشار راولئ تر څو هغه مظلوم مسلمانان له دوی څخه خلاص شي او هغه کامیاب شي. انشاءالله زموږ دا عقیده ده د الله په وعدو باندې ان تنصروا الله ینصرکم چې الله به د مؤمنانو نصرت کوي، الله به مؤمنان ثابت قدمه پرېږدي او بیا به انشاءالله کامیابي د مسلمانانو وي. د افغانستان غیرتي باشجاعته ایماندار ولسه چې تاسې د مؤمنینو مسلمانانو د کړېدلو ځورېدلو د دردېدلو د کباب سویو مؤمنینو مسلمانانو د غزې په هکله باندې دلته راغلي یاسته له هغو سره خپل د محبت د همدردي د اخوت د وروروالي اظهار کوي. رب العالمین مو دغه راتګ په دربار د اله العالمین کې قبول او مقبول وګرځوه. دغسې د افغانستان ولس باندې اله العالمین یو خصوصي رحمت کړی ده، یو ترحم یې پې باندې کړی، یو شفقت یې پې باندې کړی ده، هم له عقیدوي لحاظه، هم د ایماني لحاظه، هم د شجاعت له لحاظه، هم د غیرت له لحاظه اله العالمین دغه ولس یو باشجاعته ولس پیدا کړی ده. الله یو غیرت ورکړی ده، الله قوي ایمان ورکړی ده. الله د هغو مؤمنینو په هکله باندې د مؤمنینو مسلمانانو ته په دې نن ورځ باندې په اخلاص او په صداقت سره د دوی د غزلو ته او قلبو ته محبت وراچولی. الله مو دا محبت قبول او مقبول وګرځوه. ای د افغانستان غیرتي ولسه، ای د افغانستان مؤمن ولسه، ای د افغانستان شجاعتي ولسه، د هغو کړېدلو په هکله باندې، د هغو کباب سوو په هکله باندې، د هغه ټوټې کړل سویو په هکله باندې چې نن درته راغلي یاسته د الله په در کې دعا وکړه. الله به انشاءالله د تاسې دغه دعاوې قبلوي. هغه غیرتي ولس، آپ په ایمان باندې ولاړ ولس، آپ په دین باندې ولاړ ولس، آپ په شریعت باندې ولاړ ولس چې د غزې مؤمنین مسلمانان دي، کباب کړل سوو ته تیار دي، ټوټې کړل سوو ته تیار دي، ټوټې سوي دي، کباب سوي دي، ځورېدلي دي، شهیدان سوي دي،
بندیان سوي دي زخمیان سوي دي ورو ته اچول سوي تیزاب پې باندې اچول سوي دي هغه کباب سوي دي خو ای غیرتي ولسه ای شجاعتي ولسه چې دغه الله جل جلاله د تا په دې قلب کې محبت در واچاو او ته یې دې ځای ته راوستلې دغه محبت د اظهار دی تا د هغه کړېدلو په هکله د ځورېدلو په هکله باندې چې د محبت او د اخوت په هکله باندې کې یو شی نسته قومیت نسته اتحاد نسته خو لیکن مخصوص شی ده چې هغه یو د اسلام شریعت دین او قرآن ده په هغه په دې هکله باندې هغه د موږ مؤمنین دي داسې قرباني هغو خلکو ورکړه لکه څرنګه چې د افغانستان ملت ورکړه په دې 100 کلني انقلاب کې 100 کلني بلکې په 45 کلن انقلاب کې دا د افغانستان ولس دا تاسې ای غیرتي ولسه ټوک ټوک سو یا کباب سو په کورونو باندې چاپې ولوېدلې زخمیان سو یا بندیان سو یا هر قسم قربانیو ته تیار واسته خو نن د هغو کړېدلو په هکله باندې بیا قربانۍ ته آغاز ورکوئ محبت ته آغاز ورکوئ دا ایمان مو بیا جذبه در پورته سوې ده ایماني جذبه ده در کې الله دې دغه درچه قبوله کړي داسې مظلوم ولس په هکله باندې تاسې راجګ سوي یاسته عبدالقادر حسیني یو وړوکی ماشوم د دې غزې چا د شهادت په حال باندې په حالات ذوالقدن کې یې ای د مسلمانانو عربو ای د اسلامي مملکتو عربو ای د اسلامي مملکتو مشرانو ای عمراو ای رهبرانو والله بالله زه به د تاسې په هکله باندې الله ته شکایت کوم ځکه کفارو ته مو مظلوم راوستلو کفارو ته ناترسه راوستلو کفارو ته مو کم راوستلو د تاسې په هکله الله ته شکایت کوم دوهمه بنا سره په غزه کې نن سبا اوقاتو کې 1 لیتر په $0.5 باندې پیدا کیږي ای مؤمنینو مسلمانانو آیا د الله په حضور کې به هغه خلک الله ته شکایت نه کوي په څنګ کې مصر د رودینیل بهیږي خو هغه خلک د اوبو په ارمان باندې د دنیا چه رحلت کوي ای مؤمنینو مسلمانانو ای غیرتي ولسه ای شجاعتي ولسه د دې په هکله باندې هغه د مظلوم کړېدلې خور د مرم خور ده دا خوروالی او وروروالی صرف په ایمان کې ده په اخوت او ورورولي ده په دین او په شریعت کې ده نن سبا اوقاتو کې د نړۍ د مؤمنینو 2 میلیارده مسلمانانو ته غیرت پکار ده شجاعت پکار ده داسې شجاعت لکه هغه د حماس مجاهدین ورته تیار دي داسې شجاعت لکه تاسې چې نن راټول سوي یاسته د هغه یو اسرائیلي علیه اللعین راځي هغه د هغه حجاب راخې په دې خپل ځان باندې اغوندي ای د نړۍ 2 میلیارده مؤمنینو مسلمانانو دغه د فلسطین کړېدلی ولس په ورځ د محشر باندې د الله په حضور کې بیا شکایت نه کوي ای د 2 میلیارده مسلمانانو په هغه سخته او درناکه ورځ باندې چې 1000 یا 500 کاله ده بیا چې د الله جل جلاله په حضور کې د دې غزې د مؤمنینو مسلمانانو په حضور کې ټیټې سترګې ګوري ټیټ سرونه م نیولي دا بیا څه زندګي ده دا بیا څرنګه الله تعالی ایمان سره ورتګ دی دا څرنګه قبولیت د اسلام د دین او د شریعت ته او د الله په امورو باندې عمل کول دي څلورمه نگاه سره د امریکا له کانفرانس څخه کانګریس یو کارکوونکی یو مشورتي عضو هغه راځي د غزې په هکله باندې د اټامي بم راپور خپروي خو دغه د نړۍ 2 میلیارده مؤمنین مسلمانان داسې بې غیرته دي داسې بزدله دي د دې په مقابل کې یو نیمه 2 هفته کېږي د دې مؤمنینو مسلمانانو چې تر اوسه د هغه په جواب کې څه نه دي ویل سوي خبره نه ده ظاهره سوې ای مؤمنینو مسلمانانو الله جل جلاله هم دا راتګ قبول وګرځوه او اله العالمین دی هغه اسرائیل هغه طاغوتیان هغه دهشتیان هغه د بربریت خاوندان الله دې په خپل غضب باندې مغضوب وګرځوي الله دې په خپل قهر باندې مقهور وګرځوي ای مؤمنینو چې دلته راغلی د محبت په خاطر راغلی د ایماني جذبې په خاطر راغلی د اسلام او د شریعت په خاطر باندې راغلی د یو لفظ جواب راکوي آیا د دې فلسطین په هکله د دې غزې په هکله ټوک ټوک کېدلو کباب کېدلو ته تیار یې که نه یې تیار یو اماده یو له دې ځایه چې له دې منبره چې په هغه کفري نړۍ باندې موږ دا اواز کوو چې فلسطین باندې دا کوم یرغل ستا شروع کړی په ناروا باندې ده او موږ د فلسطین او د غزې د مؤمنینو مسلمانانو دفاع کوو قربانۍ ته یې په سر او په مال او په بدن په هر شي باندې تیار یو اماده یو ای ملت غیور افغانستان
شما هر روز میبینید که زنان و کودکان و پیر زنان و مردان مظلوم و بیچاره فلسطین هر روز از شما مجاهدین افغانستان کمک میخواد. کلیپ ها را شما دیدین که تکبیر با صدای بلند همه نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر. جهاد در راه خدا به عنوان کشتن، به عنوان غارت کردن، به عنوان نابود کردن شهرها و اماکن و بنیاد اقتصادی نیست. مردم فکر میکند که جهاد یعنی کشتن، یعنی بربادی، یعنی ویران کردن. نه، جهاد یعنی دفاع از مردم های مظلوم، دفاع از ملت های بیچاره، دفاع از ملت ها و سرزمین هایی که هر روز بیچارگی و هر روز کشتار و قتل در برابر صهیونیسم تجربه می کند. ای ملت مجاهد، ای ملت سلحشور، ای ملت آزاده، الله و شما اقتدار و عزت دارین نصیب کند که ملت سلحشور و ای ملت، ای مردم غزه، ما از اینجا اعلان میکنیم که انشاءالله این مجاهدین سرفکه و آزاده افغانستان یک روز به سراغ شما میاد و سرزمین شما را از اشغال صهیونیسم انشاءالله آزاد خواهیم کرد. شهرت پرست عشق پرست د چا غم نکوي قدم ایخی د کافر په مردار پلا د امت د مسلمان غزی حال ته چوپ خوله د امت. السلام علیکم جوړ. وعلیکم السلام. خیر استای بخیر. شکر تاسو کې بخیر اوسئ. ډیره مننه. نوم د لیدونکو ته واخله. عبدالکریم ناصری. بله ناصری صاحب، اهداف مو د دغه نننۍ مظاهرې څخه را سره شریک کړئ. من اوس راوتلی خاص د خدای د رضا په خاطر راوتلی دی، په غزې د فلسطین د مسلمانانو په خاطر راوتلی. بله سیدا نړۍ سیدا ناری وهي حقوق بشر سناری وهي سمنګه حقوق بشر غواړو، د حقوق بشر په کول اندې نسی نو نن را سمنګه وینو په فلسطین کې په غزه کې حقوق بشر هیڅ وجود نه لري. نو موږ غواړو چې دغه جنګ ودرول سي. آیا حقوق بشر دې ته وایي چې یو ماشین د په کول اندې سي، په توپک ویستل سي، په سرو وینو کې ولمبېږي؟ آیا و سیاسره مثال سومید اولاد په ناسي هغه مثال شهید سي؟ آیا ځوان یو سپینګیره شهید سي؟ ولې دې ته حقوق بشر وایي؟ دوی د حقوق بشر نه دفاع کوي؟ نه خیر، هیڅ وخت هرگز دوی د حقوق بشر نه دفاع نه کوي. باید جنگ ودروي. موږ غواړو دا جنگ ختم سي او جنگ ودرېږي او وربند وسي او موږ د فلسطین آرامي غواړو. نو خدای دې کاسې په افغانستان کې او په فلسطین کې په غزه کې آرامي، سوکال، آباد، آرام از ژوند د ټول مسلمانانو ته نصیب شي. فلسطین زنده باد. سلام جور بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. بخیر باشین. اسمتون رو به هموطنای ما بگیرین. احسان الله. احسان الله جان، شما بر ما یادآور شوین در حالات بحرانی غزه و در جنگ که ادامه داره اصلی لامل زینها کی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو نخست آیت قرآن کریم است میگه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماشاءالله. همین است که هیچ وقت راضی نمیشه آنها. من تعجب به این میکنم، ولی عاملش فقط همین هستند که آنها مسلمان متدین هستند و آنها فقط کسانی هستند که پیروان صلاح الدین ایوبی و پیروان حضرت عمر فاروق می باشند. دیگه و ادای مسئولیت فقط این است که ما و به جهان برسانیم که این واقعا ظلم هستند و تعجب آور این است که خودشان و حقوق بشرشان که لاف میزنند که ما حقوق بشر و از مسلمان ها و از انسانیت ها دفاع میکنیم. نه تنها این حقوق انسانی نیست بلکه از حیوان کردن بدتر است. به همین خاطر آیت قرآن کریم میگه که اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه از حیوان کرده هم بدتر هستند. و من پیام برای جهانیان این است که والله قسم در روز قیامت پرسان خواهند شد. باید این مسئولیت را ادا کنیم و در مقابل غزه مسئولیت سخت داریم. باید کمک جانی، مالی، جهاد داریم، باید انجام بدیم. قربانتان. بخیر و سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. نعره تکبیر.
فلسطین مجاهدین. السلام علیکم، جوړ بخیر. وعلیکم سلام، جوړې خیرات بخیر. بخیر اوسې، ډېره زیاته مننه. نوم د لیدونکو تاخله که همداسې سره لرئ او له لیدونکو سره نه شریکوئ؟ همداسې به لیدونکو سره شریک. مهرباني موږ ورته غوږ یو. اقصا یوازې د اسلامي امت د فوجونو په وسیله ازادېږي. آیا په مسلمانانو کې داسې زړور امیر شته چې فوجونه په حرکت راولي؟ دې دعوت طلبۍ کې ووایي د اقصا د ازادۍ لپاره خپل عزت په خپل نامه ثبت کړي. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! السلام علیکم، جوړ بخیر. وعلیکم السلام، ستړي مشه. بخیر اوسې، ډېره زیاته مننه. لږ په لوړ اواز را سره خبرې وکړه، نوم د لیدونکو ته واخله. مننه ټولو نه چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه ګل رحمان دی د خوست ولایت د باک ولسوالۍ اوسېدونکی. ډېره زیاته مننه. ګل رحمان، د یو مظاهرچي په حیث ستاسې غوښتنې د اسلامي نړیوالو حکومتونو څخه څه دي؟ مننه، ښه سوال مو تاسو. د اسلامي امت نه مو دغه غوښتنه ده چې د فلسطین په حقله یو مظاهره وکړي او داسې نورې مرستې ورسره ورسوي چې مرستې ورکړي او داسې ټول اسلامي امت اوس خو بیولی شوی دی. باید موږ هغې باندې دا غږ کوو چې ټول د الله په لاره کې ودرېږئ، د فلسطین خاص کر د فلسطین مسلمانانو سره خپلې مرستې وکړه، خپل کومکونه وکړئ. الله پاک به موږ تاسو ته بری راکوي انشاءالله. ډېره مننه. تا د په مسلمه هېوادونو باندې غږ وکړه چې مظاهرې وکړي. آیا دغه مظاهرې د فلسطین د خلکو لپاره ځای نیولی شي؟ هو بالکل یې نیولی شي. دی ته یو دا اطمینان ورکولی کېږي، یوه ډډمنه ورکولی کېږي چې موږ د دې په حقله ودرېږو او د دې په حقله خبرې وکړو، دې سره موږ ملاتړ وکړو. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. نعره تکبیر! نعره تکبیر! د افغانستان اسلامي امارت! د افغانستان اسلامي امارت! زنده باد امارت اسلامي افغانستان! زنده باد! زنده باد فلسطین! چې موږ ستاسې شعر په خوښه باندې واورو. مهرباني لږ دې خوا ودرېږئ، د کمرې مخه خوشې کوئ. مهرباني. نوم مې سیف الرحمن دی. د غزې لږ په لوړ اواز. د غزې په اړوند یو شعر دی. مهرباني اورئ. تش په غندلو باندې نشي لږ غیرت پکار دی. تش په غندلو باندې نشي لږ غیرت پکار دی. آسونه زین تیرې تر ملا کړې حرکت پکار دی. تش په نامه د مسلمت حکامو پاڅئ. تش په نامه د مسلمه امت حکامو پاڅئ. نور د اقصا مظلومې خاورې ته حریت پکار دی. په فلسطین کې ماشومان په سرو لمبو سوځېږي. په فلسطین کې ماشومان په سرو لمبو سوځېږي. ځوانانو ویښ شي له غفلته شجاعت پکار دی. عرب شیخان مو لا تر اوسه په نشو اخته دي. څنګه عرب شیخان؟ عرب شیخان مو لا تر اوسه په نشو اخته دي. ډېرې نرمي باندې هم نشي لږ جدیت پکار دی. دا بیت یو ځل بیا راته تکرار کړه. عرب شیخان مو لا تر اوسه په نشو اخته دي. ډېره نرمۍ باندې هم نشي لږ جدیت پکار دی. مسلمانان لکه اعضاء د بدن داسې دي. مسلمانان لکه اعضاء د بدن داسې دي. د هر مؤمن مسلمان هر ځای کې نصرت پکار دی. جذبې موتان د عقیدې مو هم راسخې ساتئ. جذبې موتان د عقیدې مو لږ راسخې ساتئ. د جهاد لمونځ تر قیامته صفانیت پکار دی. نور ماتو به سرحدونه اسلامي خاوره کې. نور ماتو به سرحدونه اسلامي خاوره کې. ذهنه نور مسلمانانو ته وحدت پکار دی. قاری صاحب سلام علیکم، جوړ بخیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم دې راته واخله. نوم مې هیبت الله حقانی دی. حقانی صاحب، تاسو راته وایئ څنګه د فلسطین او د غزې د ملاتړ لپاره نن دلته راوتي یاست؟ دغه دوستان د کمرې مخ خلک خوشي کړئ. مهرباني. موږ د فلسطین په ملاتړ نن دلته راغلي مظاهرې ته. دا په دې خاطر چې موږ د غزې عکسونه او ویډیوګانې کتلي دي. نور دغه وحشت د زغملو وړ نه دی. دا باید ودرول سي او پر ټوله اسلامي نړۍ مو دا غږ دی چې باید د فلسطین په قضیه کې خپل غږ پورته کړي، خصوصا پر عربي ممالکو باندې. عربي ممالکو ځانونه داسې اچولي دي چې بیخي هېڅ سر نه خلاصوي. باید دوی د غزې په ملاتړ باندې خپل غږ پورته کړي. سلامونه، جوړ بخیر. السلام علیکم به اهل اسلام، به تمام مسلمانایی که ما را از تمام دنیا میبینند. برای چی ما خاموش هستیم؟ برای چی ما وقتی یک مسلمان واقعی هستیم که میگه ما مسلمان هستیم، وقتی پیامبر بزرگوار ما میگه مؤمن برادر مؤمن است و مردم غزوه که حتی اطفال درد میکشن زیر آوار هستن، ما چطور میتونیم که آرام باشیم؟ جهاد به معنای این نیست که ما در خط اول بریم. از سر دنیا ایمانتان و زور ایمانتان و مسلمان بودنتان نشان بدید و بخیرید برای مردم غزوه کمک بکنید. ما نمیشه که به این دلیل فقط ما چیزی کردن نمیتونیم یا جنگ رفتن نمیتونیم. اگر یک راهی، اگر ما به خدا قسم اگر راهی باشد هیچ امکان نداره امیال ببریم دست مادرم بوس نمیکنم و میرم به خاطر ایمان و به خاطر مردم غزوه جان خود فدای میکنم.
خب ما در تلاش باشیم که باید ما یک راه حل پیدا کنیم. هیچ وقت یک مسلمان باید آرام نشینه که مسلمان دیگر درد بکشه. قربانت، بخیر و سلامت باشی. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. ترتیش لاندې خوش ماشوم د غزې وینې چوپ ده عبدالله وایه چې بې ننګه نه یوسه دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت. سلامونه جوړ په خیر خیر. شکر الحمدلله. په خیر اوسه. ډیره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. قاری فیضان کندوزي یم د کندوز ولایت نه. کندوزي صاحب اورو دې راځه تا راته سره وړي دي. ما یو نظم راوړی دی د غزې په باره کې چې مسلمه امت څنګه ویده دی په دې باره کې دی. بله مسلمه امت څنګه ویده دی. راځه د بلها خوانو کې د زړه د اخلاص یې راته ووایه. خچی ویده نادنو صدا خو ویده دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت. در ملامتایو غزې در ملامتایو ډېر در ملامتایو غزې در ملامتایو ډېر د لږو وس نشته خو ډېر به پکاته دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت. پکې هغه ککری نشته دا پخوا په شانتې پکې هغه ککری نشته دا پخوا په شانتې د خواهشاتو کې غرق شوي د بې زړه دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت. شهرت پرست عشق پرست د چا غم نه کوي شهرت پرست عشق پرست د چا غم نه کوي قدم ایخی د کافر په مردار پله دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت. تر تیږو لاندې خوږ ماشوم د غزې وینې چوپ ده تر تیږو لاندې خوږ ماشوم د غزې وینې چوپ ده عبدالله وایه چې بې ننګه نه یوسه دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت د مسلمان غزې هلته چوپه خوله دا امت. مننه. یو ښایسته غاړه راکړه. همداسې واقعیت موږ د بیخي داسې خپل په دې ترنم باندې همداسې وزنګولو را وزنګولو. غږ د همیشه رسا او سلا اوسېږه. په خیر اوسې. ډېره زیاته مننه. په خیر اوسې. ښه درنو لیدونکو چې هر څومره وغږېږو د دوی مینه او د دوی هغه احساسات د دوی جذبې واقعیت دا ډېر په زړه پورې و او ډېر څه موږ ته را په ذهن کې واچوله. ډېر ښایسته خوږ او په زړه پورې ترانه مې و. درنو لیدونکو زه هم ناچاره یم خپله نننۍ خپرونه همدغه ځای کې پای ته ورسوم. تر بیا و یوې بلې خپرونې چې سباون سهار د واک له تلویزیون څخه ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو پاک لیازال رب سپارم د یو سوکاله او باثبات افغانستان په هیله ټول را سره دا غږ بدرګه کوي چې تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان. تل دې افغانستان ژوندی دې وي افغانستان.